دې راته وویل چې ځمه زه نه دې راته وویل چې ځمه زه نه دې راته وویل چې ځمه زه نه مې درته وویل چې مرمه زه واه واه نه دې راته وویل چې ځمه زه چې ځمه زه نه مې درته وویل چې مرمه زه شپې د انتظار لمن لمن ستوري شپې د انتظار لمن لمن ستوري ټوله تر سبا سحر شمېرمه زه ډېره درمنو لیدونکو دغه اشعار زموږ د یو ډېرې درنې خور پروین فیضزاده ملال چې د دا کتاب څښتنه ده او دا کتاب د دې شعري ټولګه ده سپوږمۍ په ځنګلزار کې سپوږمۍ په ځنګلزار کې دغه کتاب زموږ دغه خور لیکلی دی دا کتاب پر 91 مخه باندې مشتمل دی پروین فیضزاده ملال قدرمنو لیدونکو د کندهار اوسیدونکې ده او څه وخت چې پر افغان وطن ناخوالې راغلې نو دا د مهاجر په حیث باندې کراچي ته پاکستان ته را مهاجره سوه او دلته یې د خپل ژوند تیرول پیل کړل او د ژوند د تیریدو سره سره یې په پاکستان کې د راتګ وروسته په لږ موده کې د خپل ژوند ملګری ځنې بیل سو او دا یوازې پاته سوه او د هغه پس په ډېره لږ موده کې بیا یې یوه پیغله خور فیضزاده رسولي کریمه چې د دې خور وه دا وفات سوه نو دا د خپل ژوند په کړاوونو کې د خپل ژوند په دې ازغنه لار باندې یوازې پاته سوه او د خپل ژوند و ادامه ته یې په خپله وژه ورکړه او د خپل ژوند تیرولو دپاره یې خپله مټې راونغښتې او دغه کتاب یې و موږ ته ډالۍ کړ او په دغه کتاب کې دې د خپل زړه هغه خواله کړي دي کوم چې دې ته په خپل ژوند کې هغه څه هغه مشکلات هغه پریشانۍ ورپېښې وې یا د دې پر ژوند باندې کومې ناخوالې راغلې وې دې په دې کتاب کې په خپلو اشعارو کې په خپلو نظمو کې و موږ ته د نمونې په توګه باندې راټولې کړې او پښتو ادب ته یې ډالۍ کې سپوږمۍ په ځنګلزار کې پر دې کتاب باندې ارواښاد امیش خلیل صاحب سریزه لیکلې ده او د دې د ژوند بشپړه حال یې بیان کړی دی او د دې پر ادبي سفر باندې وینا کړې ده او د دې پر پښتو ادبي خدماتو باندې ډېر څه ویلي دي زموږ د دغه قدرمنې خور پروین فیضزاده ملال نور چاپ اثار هم سته چې د هغوی نومونه یې زه تاسو ته اخلم د اوښکو تصویر شعري ټولګه لومړی کتاب تبجنه سپوږمۍ شعري ټولګه دا یې دویم کتاب دی سپینې پاڼې لنډې کیسې یعنې افسانې دا د دې دریم کتاب دی سپوږمۍ په ځنګلزار کې دا د دې دغه څلرم کتاب دی موږ د دې څخه هیله کوو د پیاوړي لیکوال پښین ټول ملګري چې دا به دغه ادبي سفر د خپل کرغېړن ژوند سره سره جاري وساتي او موږ ته به داسې ملغلرې بیا بیا را معرفي کوي او بیا بیا به پښتو ادب ته وړاندې کوي پښتنه او افغان کام ته به وړاندې کوي موږ دې ته پر دغه ادبي زیار باندې مبارکي وړاندې کوو او د لا خدمتونو په هیله یو نو په سپوږمۍ په ځنګلزار کې کمال صاحب یو جهان مننه او د ستړي پښتون پیج چلوونکی طاهر لیوال صاحب
پروین فیضاده ملال یعنی دا ملال تخلص ته وګوره نه ژوند خو هسې ملال وي لمحه لمحه چې کومه ده درنه ده زموږ دغه درنه پښتنه خورکۍ د دې د ژوند د دې د ذاته څه چې کوم دردونه کوم زخمونه کوم تکلیفونه تړلي او وابسته دي خو دې خپل ځان دومره باهمته ثابته کوي او دومره باهمته ده زما ورسره لیدل کتل سته سوي دي د کوټې په مشاعره کې او چې څومره درنه ده د هغوی خیال پخته دی بالکل خصوصا کله تا چې نورې شعري ټولګې یادې کې دغه سپوږمۍ په ځنګل زار کې دا یو تراز د دې هغه شعري ټولګه ده چې کوم د دې د ژوند سره تړلي کوم واقعیات دي نه د هغه واقعیاتو یو آینه ده او دا د دومره صبر څه او د دومره همت څه اوس په داسې ټولنه کې چې موږ نارینه هغه ژوند چې کوم دی مهار دی مشکل دی نه دې دومره په همت سره او د پښتني آیا د سوري لاندې خپل دروندوالی ژوند دروند کوي نه چې نه صرف دا چې پښتو ته و پښتو ادب ته یې داسې ځلاندې داسې روښانې خاطرې او نظمونه غزلې بلکې افسانې لنډې کیسې ورکړلې دا دوې درې زموږ په پښتو ادب کې یو داسې منورې چیرې دي تاریخ ویاړ کوي او چې د خپلې ژبې سره د خپل ادب سره چې کومه مینه ښکاره کړې ده د دې شعر ته وګوره شعر د سنجیدګۍ یو نمونه ده بالکل د پختګۍ یو علامت دی نه خیال چې کوم دی د خیال ستوري چې کوم دي هغه په تیارو کې ځلیږي زه غواړم چې ته د دې نظم یا غزل زموږ مخته کښېږدې شپه د ستورو ورځ زرینه واه شپه د ستورو ورځ زرینه عطر بویه هوا سپینه واه او ورځ دي داشه شپه دي داشه زما وطنه زما شیرینه واه دا ورځې دي نه غواړم د ستورو ډک ماښام راکه دا ورځې دي نه غواړم د ستورو دا ورځې دي نه غواړم د ستورو ډک ماښام راکه ختم د لمر سور شفق ساقي راکه او جام راکه واه ډېر الله ډېر او ټوله شپه پروین پروین د سیورو په ټالونو کې ټوله شپه پروین پروین د سیورو په ټالونو کې منځم د تیارو څوڼې سپوږمۍ هسکه په بام راکه واه پر بام راکه او زه به لیمې فرش کړم زه به لار په ویښتو جوړه کړم واه زه به لیمې فرش کړم زه به لار په ویښتو جوړه کړم څوک یې د راتلو د یوه خیال د یوه ګام راکه واه ډېر الله ډېر او شونډې د پرهر خزان وهلي پاڼې پاڼې دي شونډې د پرهر خزان وهلي پاڼې پاڼې دي داسې سپرلي غواړم چې تمام یې ناتمام راکه واه چې تمام یې ناتمام راکه او سر د نرګس ټیټ د لطافت د آینو سره د نرګس ټیټ د لطافت د آینو سره او سر لوړ په اغزو کې د ګلاب شانې ګلاب راکه واه ډېر ډېر الله دا فراق صنم صنم دی دا کوڅې محل محل دی دا فراق صنم صنم دی دا کوڅې محل محل دی یو یې خیال دی یو شپه ده ټول ماحول غزل غزل دی واه ډېر د نظر ناوی میورینه رودینل اجل اجل دی واه ډېر الله ډېر الله کمال صاحب ما درته وویلې چې دا ډېره درنه
او ډېره سنجیده خورکۍ ده او لکه څومره چې دا سنجیده ده دغونګ یې شاعري سنجیده او درنه ده بالکل او ما ته د دې په شاعري کې د دې جرأت خوند راکوي ماشاءالله د اظهار چې کم جرأت دی هغه ژبه چې کومه ده هغه یې خوندوره ده یعنې چې کم څه ویني هم یا ورته آیا وي هم هغه څه بیانوي او د شاعر او ادیب کمان هم دغه وینه چې هغه د الله څخه د سمجوتې سره سره خپل جرأت او همت او حوصله چې کومه ده هغه د لاسه نه ورکوي او دا په دا لږ وخت کې ته وګوره 4-5 چې کومې دي نه دا کتابونه د یعنی خپل فکر خپل خیال د کتابو په صورت کې د شعر د لارې د نثر زه خو دا وایم دا خورکۍ که شعر دی که نظم دی که نثر دی دواړه سند لري هم یې شعر سند لري هم یې نثر سند لري او الله دې ورته ښه ژوند او ښه عمر ورکړي دا به مو ایمان وي د ایمان په لور قدم اخلو دا به مو ایمان وي د ایمان په لور قدم اخلو دا به مو ایمان وي د ایمان په لور قدم اخلو تږي د رڼایو د جانان په لور قدم اخلو واه ډېر الله ډېر دا به مو ایمان وي د ایمان په لور قدم اخلو تږي د رڼایو د جانان په لور قدم اخلو سیوري د خواهش په دیوالونو غځېدلي وي سیوري د خواهش په دیوالونو غځېدلي وي موږ لکه شفق د پاس اسمان په لور قدم اخلو واه ډېر الله ډېر او یاد د چا په یاد کې د مهرونو تبسم راوړي ته یاد د چا په یاد کې د مهرونو تبسم راوړي ستوري هوا راوړه کهکشان په لور قدم اخلو ډېر الله ډېر تش دي قفسونه لاهوتي نغمې خاموشه دي واه تش دي قفسونه لاهوتي نغمې خاموشه دي لاس کې کړۍ اخلو د زندان په لور قدم اخلو واه واه څنګه نو میسج تش دي قفسونه لاهوتي نغمې خاموشه دي لاس کې کړۍ اخلو د زندان په لور قدم اخلو څنګه تنهایی څنګه پرهر څنګه د درد کیسه واه څنګه تنهایی څنګه پرهر څنګه د درد کیسه چاته تفسیر کړو بس د ځان په لور قدم واه ډېر الله ما درته وویل نو چې هر شعر چې کوم دی هغه انتخاب شعر دی او هر کلام چې دی هغه خوندور کلام دی او فکر او خیال چې کم دی لکه ستوري چې ماښام په تیارو کې ځلیږي شعرونه د شپې او د ورځې دواړه ځلیږي ښه شاعره ده پخه شاعره ده د مطالعې والا ده او سلامنده ده به زه به د غونګې ووایم چې څومره په پښتو ادب و شاعري کې د نارینه و هغه مقام دی یا برخه ده او زموږ د پاتې برخې چې کومه حصه ده برخه چې کوم ده هغه برخه هغه حصه پوره کړې هم زموږ د ښځیزو شاعرانې چې کومې دي هغو ته کړي دي نو دا د کمال شاعره هم ده او الله دې ورته نور کمال ورکړي قدرمنو لیدونکو سپوږمۍ په ځنګلزار کې د پروین فیضزاده ملال دغه شعري ټولګه تاسو کابل کتاب پلورنځی غلجي پلازا مسجد روډ کوټه کې د دغه دکان څخه ترلاسه کولی شئ او دانش کتابتون کیسه‌خانۍ بازار پېښور څخه یې ترلاسه کولی شئ نو موږ به هره هفته د اتوار په ورځ و تاسو ته بېلابېل هغه جواهرات چې زموږ په وطن کې تر خاورو لاندې تر هیرو لاندې پراته دي موږ به یې را سربیره کوو او تاسو ته به یې معرفي کوو د پیاوړي لیکوال همدا وظیفه ده چې په تاسو باندې د خپلې ژبې اتلان د خپل ادب اتلان او د خپل تاریخ اتلان وپیژني د هغوی کتابونه تاسو ته معرفي کړي او تاسو ورسره بلد کړي او دا بیا ستاسو وظیفه جوړیږي چې کوم کتابونه موږ تاسو ته معرفي کوو
او په وختونو تاسو هغه کتابونه لاسته راوړئ، مطالعه کوئ، دا به ستاسو په علم کې نوره هم اضافه وي او ستاسو به ادب، پښتو ژبه او د خپل قام سره مینه وي چې تاسو د خپلې ژبې او د خپل وطن د لیکوالو، د شاعرانو، د ادیبانو کتابونه ولولئ، ځان پرې پوه کړئ، ملګري پرې پوه کړئ او خپل راتلونکي نسل ته یې په میراث کې پرېږدئ. نو موږ دغه کتابي سلسله دوام لري. په راروانو وختو کې به نور هم زبردست کتابونه تاسو ته معرفي کو. نو تر بل اتواره زه تیمورشاه کمال او پروفیسر فیض شهزاد صاحب، طاهر لیوال صاحب، د پیاوړي لیکوال ټول ملګري له تاسو اجازه غواړو قدرمن اوسئ، د موږ سره دغه ادبي سلسله مخ ته وړئ، ملګرو را سره شعروئ او په خپلو ملګرو باندې زموږ دغه شاعر او کتاب خپرونه ګورئ، اورئ او خوندونه ځنې اخلئ. ښه اوسئ، ژوندي اوسئ، بریالي اوسئ.